بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې سردار صاحب مونږ ته مخکې ویلی وی نو مونږ به لږ تیاري کړی وی که نه. پرون ابروزې ما ته وي وایي څنګه طبیعت دی ښه دی راتلی شي دغه له دقسې د فیض صاحب په درناوي کې لکه دا دستوره به وي میر درځم به انشاءالله د ده په مونږ ډېر احسانات دي. شفق صاحب خو په هغه دستوره کې مونږ د جوشي صاحب سره یو تقریب کو چې کله هغه ته صدارتي ایوارډ میلاو شو نو زه په ډاکټر اسرار پسې لاړم. پخوا به دعوتنامې وې هغه په لاس هم لیکلي پټو سټیډیم ته کتلې نو ماهر ډاکټر صاحب تاسو پې څه وایې پرېږده سړی وایي زه په جوشي صاحب 1 غنټه فلبدي خبرې کولی شم لیکلو ته ضرورت نشته. نو شفق صاحب فلبدي خبرې وجه دا وه چې دا دواړه د دیو ادبي سیاسي یووالی دومره زیات و نږدې پاتې دي او مونږ خو چې کله رالو اسلام آباد ته د شفق صاحب سره او د افکار صاحب سره او د اکبر سیال صاحب سره دیو سره خو پیژنګلو ادبي تړون د مخکې نو خو د فیض صاحب سره لومبی تعلق د شفق صاحب په کور کې هلته دغه و دی راغی او غالبا چې هغه د سردار په شان هغه د سټیج هغه نظامت هم غالبا چې ده کوو بعضې خلک اړومبي نظر کې چې مته سړی وګوري نو زړه ته پرېوځي که نه. زه اکثر دا خبره کوم چې بعضې خلک به تا سره به په مودو فهیم صاحب نه ملاویږي خو د زړه نه به دې نه وځي او بعضې خلک به سره په ورځ کې 3 پیرې ملاویږي خو زړه ته نه کوزیږي. نو بد د ده سره چې تعلق جوړ شو نو پیژنګلو شول ته خبرې یاره دا فیض ګندونه نوم خو ما اورېدلی زړه ته کوز شو. بیا ترامړي چوک کې چېرته چې زما دوکان و دی په هغه لار تېرېده ته به یا یاد یا نه زه ته ما آواز وکړو چې فیض ګدون صاحب نو دیم لږ داسې دغه شو چې یاره زه جوړ ډېر معروف شاعر یم چې عوام مې پیژني ناستو نو ما لکه هیر شوم سره هغې نه پس هغه تعلق و اکثر چې زما او د ده ملاقاتونه ډېر کم کېږي. فیض د یو ځلې ما ته وایي چې هلکه ته ګورې زما په دې نیک وخت ته ډېر ښه شاعر یې دا الفاظ دي زه ده ته ډالۍ کوم یو قسم وایي ته مې په دې خوښه چې ته مړی یو دروند سړی فیض دروند سړی دی هر لحاظ سره کتاب خو شته نه بچی کتابونه هر کال یو کتاب دغه کوي او دا شوم سړی دی دی خو کتاب نه دغه کوي خو څنګه چې شفق صاحب ووایي ډېر ښه ډیزاینر دی او زما د روښانه سباون هغه ټایټل هم دی پلار او زوی په یو ځای جوړ کړی پته نه چې مخې کم جوړ کړی او شای کم جوړ کړی. فیض د یارانې سړی دی لکه چې ستا زړه د کم سړي سره تعلق ساتل او مخ په وړاندې غواړي نو هغه مونږ په کور کې معلومونه الو یا دا زموږ ملګری دی داسې زموږ د وخت یو خبره وکړه چې ما دې بچو ته ویلي دي نو دا بچي مونږ ته ښکار داسې دي لکه زموږ خپل بچي پته یې لګي د دې نه چې یاره دا د چا بچي دي. دی چې کوم دفتر کې و نو هغه هم داسې و لکه د اوورسیز والا نو ټول نو چې دی په ایرپورټ کې او که په دفتر کې دی چې مونږ ورته ویلي نو دلته ډېر دا کړي او په ما یو بل احسان زما هغه لور کومه چې اوس په انګلینډ کې ده نو په دې کې زه وایم چې 75% لکه د ده دغه دی. ما په ورسیز کې هغه د دیو سکولو او پی اف ډېر ښه سکولو په دې فیټ کې ما یو شعر چې ته مخکې لیکلو چې په خبرو شي د فن معیار ته ورسیږي خو د کردار لوښې همیش لره کنګال ساتي. نو دا د کردار سړی دی دی یو ډېر دروند سړی لکه چې ورسره روانې ښه به پې ښکاري لنډه ده نو الله دې ښه لري او زمونږ خو
خوش نصیب یو خو بدقسمتي دا چې موږ د سوسایټۍ طرف دې ته لاړ دې ته داسې ورک شو دا خو سردار دی بس ښه سړی دی دا یو راکاږي نظیر الله کې تېر ځل کړی او اوس دی الله دې ښه ساتي زمونږ دوست او موږ پرې فخر کوو د دې ریټایرمنټ ته پس دا زیات خلک داسې چې دا د کور شي نو دی خو د کور سړی نه دی دی خو د کار سړی دی نو اوس خو وزګار شوی نه دلته د پروګرامونو راځي دستورونه هم راځه او زمونږ خوشحالېږو ستا په لیدو بعضې خلک داسې چې ورته ګورې نو دا خوشحال بخته سړی دی الله دې ښاد او آباد لره او دا سوری دی صرف دا اسد دین زمونږ د پاره هم آباد اور قائم ساته مهرباني محترم عبدالحمید زاهد صاحب